اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمون ډیر ګران او قدردان مشر فخر پښتونخوا جناب حضرت مولانا اکبر علی حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی زمون ملمانه دي. مونږ د مولانا صاحب ډیر زیات شکرګزار یو چې هغوی مونږ له دا قیمتي وخت راکړی دی. جی محبوب راکړه دا وطن دی دانو نه یو ځل بیا ګران تنګ یما زه خو ستا د کور کلي مالنګ یما وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا محبوب راکړه دا وطن دی دانو نه یو ځل بیا ګران تنګ یما زه خو ستا د کور کلي مالنګ یما وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا زړه مې جړېږي دا ارمانا دا زه راغلی یم ستا خوانا او جدائی ګرانه دا جانانا جدائی ګرانه دا جانانا نشم زخمل ستا خواږه غمونه یو ځل بیا ګرانه تنګ یما زه خو ستا د کور کلي مالنګ یما وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا محبوب راکړه دا وطن دی دانو نه یو ځل بیا ګران تنګ یما زه خو ستا د کور کلي مالنګ یما وکړه لږ نظرې کرم جانانا خوندو مزید ستا د کلي ما دی د زړه په سر لیکاله او ما دی د زړه په سر لیکاله ما دی د زړه په سر لیکل کنا ما چې دی هلته سالیداله او ما چې دی هلته سالیداله فضلا وریږي می هغه رنګین وختونه یو ځل بیا ګران تنګ یما زه خو ستا د کور کلي مالنګ یما وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا چې کله یاد راته حرم شیا روان دستر گناہ منم شی جاری درود زما پفم شی او چکلا یاد رات حرم شیا روان دستر گناہ منم شی جاری درود زما پفم شی د جنگلی خواکی میں یادیگی سالامون یو ځل بیا ګران تنګ یما زه خو ستا د کور کلي مالنګ یما وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا یا څومره ښکلې دي زما د جانان سترګې چې حیرانې ورته دي د جهان سترګې او بې رنجو دي ښکلې تورې زړه راپورې داسې نشته دا ملکه او انسان سترګې او ټول ښایست د یار په سترګو تمام شوي رب حسنا پیدا کوي دغه شان سترګې او ښایسته شوي د جانان د برکاته د صدیق عمر علی او عثمان سترګې محبوبه راکړه دا وطن دی دانو نه یو ځل بیا ګران تنګ یما زه خو ستا د کور کلي مالنګ یما وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا چستا پخوا کی زندگی وے خیر دک حل تملنگی وے
کچ جنگل دلرگی وے چستا پخوا کی زندگی وکنا خیر دک حل تملنگی وے کچ جنگل دلرگی وے راتا اخایا غبل بل ما شہلون یوزل بیا گران تنگ یما زن خستا دکر کلیما لنگ یما اکڑا لگ نظر کرم جانانا اکڑا لگ نظر کرم جانانا محبوب راکلا دا وطن دی دانونا یوزل بیا گران تنگ یما زان خستا دکر کلیما لنگ یما اکڑا لگ نظر کرم جانانا اکڑا لگ نظر کرم جانانا اکڑا لگ نظر کرم جانانا بس مونږ خو دې سره میلو شو ماشاءالله مونږ له ډېره مینه راکړله او ډېر ښایسته انداز کې ښایسته اواز سره نعتخواني وکړله الله دې مال جان عمر خاندان کې برکت ورواچي او بارک الله فی صوتک الله دې اواز کې نور حسن او برکت ورواچي والدی بیماره ده الله دې د والدې سره زمونږ د والدې الله دې روغ صحت نصیب کړي جزاک الله احسن الجزاء